سلام ګرانو ملګرو، زموږ د سفرونو چینل ته ښه راغلاست. نن به تاسو د فرانسې یو بل ښکلی او تاریخي ښار لیون ته یوسو. که تاسو د تاریخ، کلتور، ښکلو منظرو او خوندورو خوړو مینهوال یاست، نو دا ښار به خامخا ستاسو زړه وګټي. لیون د فرانسې په ختیځه برخه کې موقعیت لري او د رون او سون دو سیندونو په غاړه پروت دی. دا د فرانسې دریم لوی ښار دی او له 2000 کلونو څخه زیات لرغونی تاریخ لري. د روم د واکمنۍ پر مهال لیون د اروپا له مهمو ښارونو څخه شمیرل کېده. د ښار تر ټولو مشهور ځای لیون یا زوړ لیون دی. دلته به تاسو تنګې ډبرینې کوڅې، رنګین زاړه کورونه، لرغونې کلیساګانې او ځانګړې ودانۍ ووینئ چې داسې احساس درکوي لکه څو پیړۍ شاته تللي یاست. د دې سیمې تاریخي ارزښت له امله دا د یونسکو د نړیوال میراث په لیست کې شامله شوې ده. د لیون پر یوه غونډۍ د نوتردام کلیسا ولاړه ده. له دې ځایه د ښار زړه راښکونکې منظره ښکاري. د ورځې او په ځانګړي ډول د لمر لوېدو پر مهال دا ځای د انځور اخیستلو لپاره بېساری دی. که د ښار عصري برخه وګورو نو د بیلکور لوی میدان د اروپا له سترو پرانیستو میدانونو څخه دی. خلک دلته د ګرځېدو، استراحت او د ښار د فضا له خوند اخیستو لپاره راټولیږي. لیون د فرانسې د خوړو پلازمین هم بلل کیږي. دلته دودیز رستورانتونه چې بوشونګ نومیږي د سیمې ځانګړي خواړه وړاندې کوي. که تاسو لیون ته سفر کوئ نو حتماً د ځایي خوړو او خوږو خوند واخلئ، ځکه د دې ښار د سفر یوه مهمه برخه همدا ځانګړی خوراک دی. د هنر او کلتور مینوال هم په لیون کې ډیر څه موندلی شي. موزیمونه، هنري نندارتونونه او د ښار په بېلابېلو برخو کې رنګینې دیوالیزې نقاشۍ د لیون ښکلا لا زیاته کړې ده. همدارنګه د ښار د رڼا کلنۍ جشن نړۍ کې مشهور دی او هر کال میلیونونه سیلانیان راجلبوي. د تګ راتګ له پلو هم لیون ډیر منظم ښار دی. میټرو، ترام او بسونه هر ځای ته اسانه لاسرسي برابروي، نو سیلانیان کولی شي په لږ وخت کې د ښار مهم ځایونه وګوري. که تاسو د طبیعت مینوال یاست، د سیندونو غاړې، شنه پارکونه او د بایسکل ځانګړې لارې به ستاسو سفر لا خوندور کړي.
د ماښام پر مهال د رون او سون سیندونو غاړه د قدم وهلو لپاره یو له تر ټولو ښکلو ځایونو څخه ده. په پای کې لیون یو داسې ښار دی چې تاریخ، عصري ژوند، هنر، طبیعت او خوندور خواړه ټول په یوه ځای کې راټولوي. که مو کله فرانسې ته د سفر پلان درلود نو لیون باید ستاسو د لیدلو ښارونو په لیست کې حتمي شامل وي. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو مهرباني وکړئ لایک یې کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو په زړه پورې سفرونو لپاره د زنګ نښه فعاله کړئ. تر بل سفر پورې.